د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او زه درته کیسه کوم د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ضیاءالدین همتمل یم. په دې خپرونه کې د ظریف خان او مابین نقل اورو. د یادونې ده چې دغه نقلونه په کندارۍ ګړدود لیکل شوي، نو موږ به هڅه کوو چې په همغه لهجه او ګړدود یې وړاندې کړو. ظریف خان او مابی. چې و یو سړی و، د دې سړي نوم میرویس و. یوې ورور و چې خدری نومیده. میرویس مشر و، خدری کشر و. د خدای کارونه دي د میرویس اولاد نه درلودی. د ټول خپل قوم مشر و. خان دی و، دنیا او دولت خدای ورکړي دي. د هندوستان سوداګري کوله، خورا ډوډۍ مار دی. میمان خانه چل ده، د خدای کوټه ډوډۍ ورکوي. یوه ورځ یو ملنګ راغی، په دروازه کې حل کړه، ویل راوړه د ملنګ نیاز. د میرویس یوه مزدوره وه، د په پلو کې د وړو پر ځای ایرې وروړې. د ملنګ په کچکول کې ور واچولې. کچکول یې د ایرو ور ډک کړ. ملنګ ورته ویل دا چې فقر دې نه راکو، هغه د بل کور څه چې مې ټول کړي وو هغه دې را باندې ودروله او راودې لړله. ولې پر څه باندې؟ دی ورته وویل چې ور واخلئ، تاسو دوګړه مستان لنډر را رئیسوي یاست، ځانونه مو ملنګیان تراشلي دي، په باطن کې مو خاورې لا نسته. ملنګ ورته وویل چې څه وایې دا څه پیښه ده؟ هغې ورته وویل چې زمونږ خان په دغه ګرده عمر اولاد نه دی لیدلی. ورور یې زامن لري، لوڼې لري، دی هېڅ نه لري. هر څه خیراتونه یې کړي دي، روپۍ خیرات کړي دي، منګر په چا کې دومره تاثیر نسته چې یوه دعا وکړي چې خدای خان ته زوی ورکړي. ملنګ ورته ویل چې ته خوا مه بدوه، دغه زما لکړه واخله، ورسه باغ ته د سیب ونې ته یې ور وغورځوه. هر څه سیب چې راولوېدله را یې وړه چې زه یې دردم کړم. نو یې ورکړه چې نیمې دې دی وخوري، نیمې دې ماینه وخوري، او لومړی اولاد چې خدای ورکړی هغه زما شکرانه ده، زما دی. هغې هم لکړه را واخیستله، راغله باغ ته یوه خورا باردانه د سیب درخته یې پیدا کړه، لکړه یې ور وغورځوله. 3 دانې سیب ځنې راولوېدل. دغه 3 دانې سیب یې ملنګ ته ورکړه. ملنګ وردم کړه، ویل دغه دی، اوس یې نو ورکړه خان او مینې ته چې وی خوري، خدای به اولاد ورکړي. مزدور یې سیب راوړه، خان او مینې ته یې ورکړه. دا نقل یې ورته وکړ چې داسې و. دا ملنګ راکړه څنګه او څنګه. خان هم ډیر خوشحاله سو. بارا ده او مینې سیب سره وخوړ. عمر دی تیریږي، نه میاشتې نه ورځې نه ګړیه تیر سوه. خان او مینې ته خدای زوی ورکړ. نوم یې ظریف خان کې خو هی ظالم. خوشحالي سوه، هشت و مشت سو چې خان ته خدای زوی ورکړ. څه سر دې ګرځوم. تاسو د انعکاس راډیو د زه درته کیسه کوم خپرونې ته غوږ یاست. څه سر دې ګرځوم. ظریف خان ته یې دایګانې ونیولې. څه سر دې ګرځوم، د نقل کار دی. ظریف خان لوی سو، 6 کاله تیر سوه. دا د یوه ورځ بیا هغه ملنګ په دروازه کې حل کړه. مزدور یې پر آواز وپېژندی، وریله یې کړه، زیره یې پر وکړ. ملنګ خوشحاله سو، راغی خان ته، ورته ویل څنګه پر قول ولاړې، دغه زوی خو دې زما دی. خان ورته وویل چې باچا ته څه کوې، د ده په عوض کې هر څه مال و دولت چې غواړې در به یې کړم، او که یې نه کوې نو دلې ووسه، ډوډۍ او پوغ به زه در کوم، ظریف خان به در سره وي. د ملنګ هم خوښه سوله چې ښه دی، دلې به اوسم. ظریف خان داسې ښایسته دی چې سترګې نه پر روڼېږي، هر څوک چې وویني زړه پر بایلي. ملنګ ډله ته ځای ورته ونیو، دلې ووسي. په دې مابین کې خان ته یو زوی او لور بله
خدای ورکړه چې د زوی نوم یې لال کیښو او د لور نوم یې ببۍ کیښوله. لنډه دا چې اوس نو د خان 2 زامن یوه لور ده. دا ظریف خورا پر ګران دی. اوس لوی دی، ښایسته زلمی دی، د ښکار هم ډیر شوقي دی او د غیږې هم شوقي دی. ګرده ورځ د خپلو همزولو سره غیږ باسي، ساعت ورسره تیروي، کور ته چندانې نه راځي، خپله ځواني کوي. دغه مور و پلار یې فکر وکړ چې ظریف خان د باندې اموخته سو. سبا به یو څه نسي ځنې جوړ، دا به په څه چم کورنۍ کړو چې په خپل کاروبارو پوهېږي. سبا به موږ مړه یو، دی به لوچک وي، دغه پیسې به دره په دره کړي، د اکا تر لاس به لاندې وي، تربرونه به پر خاندي. مور یې وویل چې سړی راسه چې کوزده ور وکړو. نو به کور ته راسي، پخه به یې تر کنده وخیږي، د مجلسه به راوګرځي، ځان به په کار وپویوي. ولې چې ښځه سړی کورنۍ کوي او د کور په کاروبار یې پویوي. پلار یې ویل ډېر ښه دی. بس ظریف خان ته یې ویل چې زویه موږ کوزده درکوو، پلاني ښځه داسې ښایسته ده چې توبه، هغه به در وغواړو، پلانه ده، بستانه ده. ملک ورته خوښي کړ. ظریف خان د نه پر میدان ورته ناست، وایي زه بلکل معاینه نه کوم او نه هوا لرم، زه خپل شوق کوم. میرویس راغی، ملنګ ته یې وویل چې ته ورته ووایه، ګوندې ستا په خوله وکړي. ملنګ ورته ویل ښه دی. ملنګ راغی و ظریف ته یې وویل چې ظریف خانه، سبا به د پلار مړ وي، دنیا به د در په دره وي، بې کوره به یې، میراث خواره به دې د هرې خوا حملې در باندې وهي. ستا په مرګ به خوشحاله وي چې اوس د لا پلار ژوندی دی، کوزده به در وکړو. ښه دی، مور و پلار به دې هم خوشحاله وي، ارمان به یې وخیږي. ظریف خان د ملنګ د خبرې نه اوښتی، ویل ښه دی چې ستا خوښه ده. ظریف خان ملنګ ته وویل چې ښځه راغواړې نو باید داسې ښایسته وي چې وتلی وي. ملنګ ویل ښه دی، د ګړو د ولس په نجونو کې چې ښایسته وي او ستا خوښه وي هغه به در وکړو. ده ویل ښه دی، خو د کلي په نجونو کې یوه د ظریف خان نه سوه خوښه، مګر یوې بوډۍ یوه لور درلوده چې نوم یې مابۍ ده. ډېره مسکینه در په دره خاک په سره ده، یو تور سیري ټیکری پر سر دی، مګر په رنګ تر ټولو ښایسته ده. ظریف خان دغه پیغله ځان ته خوښه کړه او د ظریف خان پلار وویل چې خطا وتلې چې دا مسکینه سکیرلې دې خوښه کړې ده. ده ویل نه یم خطا وتلې. پلار یې ویل چې ښه دی چې ستا خوښه ده، زموږ خوښه ده. لنډه دا چې د بوډۍ لور یې ور وغوښتله. د بوډۍ لور هم پر مینه ده، مګر اوس ځواني ده، ګغ نه سره کوي چې را واده یې کړي یا مې ور واده کړه. پلار یې ویل چې وده پر کراره به یې واده کړو. نن او سبا کې یو وار د ظریف خان پلار ناجوړه سو، مړ سو، واده یې ور ونه کړ. ظریف خان و مخله هلک دی، د پلار پاتای واخیستله. د ظریف خان د پلار یو اشنای دی، دا هم خان دی. د ظریف د پلار په ژوند دی و خانۍ ته ځان خوراو. خدری هم د خپل رور په مرګ خوشحاله سو چې ګوندې خاني ما ته راورسیږي. ظریف خان د احتیاطه څخه حال ور واستو چې ته اوس پاتا ته مه راځه، بیا به کړه اټکلو. څو ورځې بعد د ظریف خان مور هم مړه سوه. دلته خدری بیخي خوشحاله سو. لال او ببۍ دواړه کوچني دي. دلته نو اوس خدري بډې پسې وغوښتلې، هر ځای به یې بدنامو، غیبت به یې کاو چې ظریف خان ډېر ناروا دی، بدفعله دی، څه دی و څه دی. هلته یې خپلې مینې ته ویل چې لال او ببۍ وها ترټۍ، څه سر دې ګرځوم. د ظریف خان اوقات تریخ سو. هلکان یعنې خور و ورور ورته ژاړي. ظریف خان په چورت کې دی چې څه وکم،
دلته د بوډۍ لور مابۍ خبره سوه چې د ظریف خان حلق تریخ دی، په تکلیف دی او بیکوره دی، نه بایده خدرۍ خطا باسي بله ورونه کی، بیا به زما څه حال وي. بارا په پټه راووتله، د کوره راغله د ظریف خان کره. دا حال یې ولید. کوچنیان ژاړي، ظریف خان کور نسته، ماښام دی، آکا او د آکا مینۍ چرت نه پکې وهي. بارا مابۍ ناره وکړه، ظریف خان ګرځي کلی په کلی، نیازمین مې غواړي په زړه ویشتلی. دغه نور خلک بیده دي، د ظریف خان دواړه وزر ختلی، ای وزر ختلی. یعنی نه یې پلار سته، نه یې مور سته، نه یې بل غمخور سته، لکه وزر ختلی مرغه داسې دی. خو لنډه دا چې مابۍ د لال او ببۍ پر سر لاس ورتیر کړی، یمن یې کړله، خدرۍ ورغلی دی. هغه خان چې د ظریف خان د پلار اشنای و او ظریف خان د پاتا څخه ګرځولی و، هغه ته یې ویلي دي چې ظریف خان داسې بدکاره دی، د خانۍ وړ نه دی، خاني خو نو اول ستا ده او که نه وي زما حق ده. د ده سره خاني نه ښایي، یا د ده یوه چاره وکړه. خان ورته وویل چې مه کوه، د پلار میراث د زوی وي، چې پلار یې خان و اوس د دی خان وي، او دا مناسبه نه ده چې د دې کوچني هلک څخه خاني په زوره واخلم. خدري ورته وویل هو چې دی اهل وی، منګر دی ډېر نااهله دی. خان خو باید با انصافه، عادل، دینداره وي، د بل و ناموس ته نه ګوري. ظریف خان خو ډېر بد سړی دی، که یې نه منې ته تجربه په وکړه. خان ویل ښه دی. لنډه دا چې ظریف خان ته یې حال وکړي چې ته لکه چې خوابه دی سوی، ستا پلار زما اشنای و، خدای دې وبخي، زه پاتا ته درتلم، تا نه پرېښولم، لکه چې چا شیطانت درته کړی دی. منګر زما په زړه کې ولاکه هیڅ لاسته، نن شپه زما میلمه یې، زه هغه د پلار په سترګه درته ګورم او خامخا به راځې، که نه راغلې خوا مې بدېږي. ظریف خان راغی، د خدري سره یې صلاح وکړه چې مشر دی، د پلار پر ځای دی، چې د ده څنګه خوښه ده. خدري ورته وویل چې 20 کرته ولاړ سه، ډېر ښه دی، میلمه کړی یې نو ولې نه ځې؟ د ده خو هلته بند د خان سره پوخ کړی دی، په زړه کې وایي چې که ښه وي که بد، د خپلې خانۍ له پاره ولاکه د ژوند څکه ځینې وکړي. لنډه دا چې ظریف خان د خان کره ماښام ورغی، چې ډوډۍ یې وخوړله، خبرې مبرې سره وکړې. بارا ظریف خان ویل ښه دی، زه به رخصت سم. خان ویل یا تاریکه ده، دلې به بیده سي. ده ویل ښه دی. خان او ظریف خان او د خان مینا درې سره پنغري ناست دي. خان اوس په ظریف خان امتحان کوي چې څنګه سړی دی، خدرۍ رښتیا وایي که دروغ. منګر په خپله په زړه کې څه نه ورسره لري. بارا یې وویل چې زه ځم مسجد ته. د خونې څخه راووت، ظریف خان د خپلې مینې سره یوازې پرېښو چې ودرېږه، ظریف څنګه سړی دی. ظریف خان او د خان ښځه پر نغري سره ناز دي. ظریف خان ښکته ګوري، ګټ سره سترګې نه وراړوي، چورت په مابۍ کې دی. خان کله د دروازې تر چاکو ورته ګوري، کله غوږ ونیسي چې څه وایي او څه کوي، خو تر پایه ظریف خان چوپ ناست او ښکته یې کتل، هېڅ ګخې نه کاوه. د خان د مینې په غاړه یو غمی دی چې ځل و بل کېږي، لکه څراغ داسې رڼا کوي. ظریف خان آخر ته یو وار سترګې و دا غمي ته ور واړولې، بیرته یې ښکته واچولې. خان چې دا وضعیت ولید، لږ څه پې شکي سو، خو ږغې ونه کړي چې ته وده چې څه کوي. تاسو د انعکاس راډیو د زه درته کیسه کوم خپرونې ته غوږ یاست. خو تر نیمو شپو ورته ولاړ و، نور څه یې ونه لیدله، نو خونې ته ورننوت. و ظریف خان ته یې وویل چې ستا لکه چې دا ښځه خوښه سوله او زما ستا د پلار سره د زړه اشنایي درلوده،
نو دغه ښځه به در پرېږدم چې ستا خوښه ده، تر تا قربان ده. د ظریف خان دا خیال سو چې خان په ما خطا وتی که څه، چې دا خبره یې وکړه نو یې پر خان ناره وکړه که ګل کی په هندوستان کې په سرلی ګل کی، دا هم د رب رضا ده چې ورور ناست وي ورندارې بل کی، ها ها ورندارې بل کی. یعنی دا عجیبه ده چې ته ناست او زه به ستا و حرم ته ګورم، ته زما پلار یا ورورې، دا مې ورنداره ده. خان ویل چې تا ولې ورته وکتل؟ ده ویل ما د دې مخ نه دی لیدلی، مګر دغه غمي ته مې وکتل چې رڼا یې زما پر سترګو برابره سوله. د خان هم وزړه ته ولوېدله چې پاکې او بېشکه د پښتانه زوی لنډه دا چې سهار ظریف خان په ډېر عزت رخصت کوي کور ته راغی. خدري فکر وکړي چې دومې هم ونه چسپېدی، اوس نو چرت وهي چې په څه چم دا ظریف خان مړ کم یا یې له وطنه ورک کم، په یوه ټکه یې اخته کم چې بیا تر مرګه پورې رانسي، چې دغه میراث او خاني ما ته پاته سي. چرت یې وواهه اخر ته په ظریف خان پسې سو چې پلار دې هم سوداګري کوله، ته کور ناستې یا درځه چې په سوداګرۍ دې بوزم. اوس لا زه ژوندی یم، پر ما د حق دی چې سوداګري در زده کم، بیا که مړ سم هم ارمان نه لرم، سبا به دې دغه پلار ګټلې بیللی وي، بیا به څه کوې؟ د ظریف خان هم خوښه سوله، ویل ښه دی کاکا، خیال یې دا سو چې مشر دی بده نه ده در باندې پیرزو، لنډه دا چې د نقل کار دی، کاروان ماروان جوړ کړي، سودا وسوله، په دې سبانو و هندوستان ته باریږي. مابی په دې کیفیت نه خبره ده. د ظریف خان یو تور نوکر راغی، پر مابی ناره وکړه، ظریف مرغه سوه پر الوته سوه، مابی راسه دام ورته کېده، که بندوي وار دې داغه سو، هی هی وار دې داغه سو. دا کیفیت مابی ته ووایه چې ظریف خان هندوستان ته ځي. مابی راغله که ګوري کاروان ولاړ دی، ظریف خان د آس تانګونه ټینګوي، آس یې هم نوی نال کړی دی. نو مابی ناره پر وکړه، تا د نیلي تانګونه ټینګ کړه، نال د میخ دی د هندوستان پر خوا وهلی، ببی او لال او زه دې پر چا باندې سپارلی، ها ها چا باندې سپارلی. ظریف خان په جواب کې ناره پر وکړه، ما د نالي تانګونه ټینګ کړه او نال و میخ مې د هندوستان پر خوا وهلی، ببی لال مې اول پر خدای وای پسې پر تا باندې سپارلی، های های پر تا باندې سپارلی. بیا مابی پر ناره وکړه، که مزه ظریفه مزه د هند ولور ته، رازق مو خدای دی رزق برارسی زمونږ و کور ته، های های زمونږ و کور ته. ظریف خان غوږ نه پر ونیو، کاروان بار سو، که څه هم د ظریف خان په زړه یو ولا خبرو، مګر د غیرته او د آکا او د تربور له جهته هیڅ غږ نه کوي او نه مابی ته ګوري. د مابی اوښکې راتوی سوي چې ظریف خان نه پاتېږي. بیا چې ظریف خان ته وکتل، لږ څه خپه په خیال ورغی، فکر یې وکړي چې ظریف خان خو هم در باندې مین دی، یو ستا غم په زړه کې وي، بل د سفر، نو دغه زما د مخ په ګرځېدو به لا غم یو په دوه سي. نو یې بیرته د ده د زړه د ډاډ لپاره ناره پر وکړه، یو تا چې پنډ کوي پر ما د غم کوي، ظریفه ته چې وس خپه نسې، اوښکې مې راغلې درته مې څنګ کې، هی هی درته مې څنګ کې. یعنې ته خوا مه بدوه چې ما مخ در څخه وګرځاوه، چې زه نو مروره سولم، یا مروره نه یم، ستا د بیلتون اور مې پر زړه بل سو، اوښکې مې رایله سولې، نو مې مخ در څخه وګرځاوه. ما ویل چې ظریف جان په سفر ځي، زړه یې نری دی، نه باید ده چې دغه زما اوښکې وویني، غم به یو په دوه سي. لنډه دا چې کاروان رهي سو د هندوستان پر خوا، مابی پر بام وختله، پسې ګوري ژاړي، ها ها ها،
خو دوی تر سترګو نهان سوله. نو مابۍ ناره پسې وکړه: اوښانو وخورئ دا اوږدې غاړې، دا لوی ورنونه. پرون لا دا مال ظریف دلې و، نن خو مو تیر که تر ولاتونه. های های تر ولاتونه. مابۍ له بامه راښکته سوله. دغه شپه ورځ تېره سوله. په دا سبا غرمه چرت وهي چې خدایه ظریف خان د چول مزلونه وهي. حلق به یې څنګه وچ کلک وي، پر مخ به یې د سفر خاورې پرتې وي، شونډان به یې سپېره وي، اوبه به نه وي. نو یې په ژړا کې ناره وکړه: که دورې دورې د هند په لوري، خدایه نری وریځ پیدا کې، چې شکر ترې وای باران ترې ووري. های های باران ترې ووري. مابۍ نو د هلته پرېږده، کاروان و ظریف خان دوی پسې راواخله. تاسو د انعکاس راډیو د زه درته کیسه کوم خپرونې ته غوږ یاست. ظریف خان و خدرۍ او کاروان برابر راغله. د هندوستان علاقې ته که ګوري په مخ کې یو رود دی، ډک بهیږي. پر یوه خوا لار د تېرېدو نسته، یو پل دی، خلک پر تېرېږي. کاروان چې پر پله راغی، پلوان و مخې ته ورته راولاړ سو. ویل ودرېږئ، د پله محصول راکئ، بیا تېر سئ. چې د پله محصول را نه کوي نو نه مو پرېږدم چې تېر سئ. خدرۍ ورته ټینګ سو. ویل عجبه دې وکړه، دا دونه عمر مې غم نه درکاوه، اوس غم غواړې. یوه پیسه نه درکوم. و ظریف خان ته یې مخ راواړه، ورته ویې ویل چې ظریف خانه ګوره، عمري به مونږ او ستا پلار تېرېدو، ولا که هېچا غم را څخه اخیستی دی. دا پلا چې ته را سره یې په نظر هلک ورغلی، غم در څخه غواړي. ظریف خان هم ورته ټینګ سو. و پلوان ته یې ویل عجیبه دې وکړه، زه خو هم د هغه پلار زوی یم، ته نه یې خبر چې دا د ظریف خان کاروان دی. یوه که سیره ولاکه درکم، که جنګ کوي هم دغه میدان دی. که باچا ته ځې هم درځه، زه په خپله در سره ځم. پلوان ویل درځه باچا ته را سره. لنډه دا چې ظریف خان او د پله خاوند دواړه پاچا ته سره ولاړه. کاروان تیر سو. خدري فکر وکړي چې دغه دی وار دی، که دې په بلا کېوست کوښښ کوه، که دې په پاچا مړ کوي یا دې عمري پې بندي کوي. خو دستي مټان ټینګ کړه، پسې ورغی. ظریف خان خو هر ګوره ښایسته و، لکه شهزاده. ښه اخلاق یې درلوده، او په دغه کوچنیوالي چې اوس نو ځوانۍ ته نږدې و، ډېر غیرتمن او خورا غلیچ او زورور او پهلوان غوندې و. خو چې خدرۍ ورغی کې کتل چې ظریف خان بیا باچا پر چوکۍ کېنولی دی. خدري په یوه ترس کې ځان ورتیر کوي. باچا ته یې ویل چې عرض لرم. هغه ویل ووایه څه عرض لرې؟ خدري ورته وویل چې پټ، چې بل څوک نه وي درته وایم. باچا ویل ښه دی. خدرۍ ځان ته نږدې راوست. ورته ویل یې ښه په غوږ کې راته ووایه. خدري پټ په غوږ کې ورته وویل چې دغه ظریف خان نومیږي، ډېر شریر او جنګره او سرشوخه سړی دی، د هېچا حکم نه مني. دا 50 کاله موږ پر دغه پله او لار تېرېږو، دغه محصول ورکوو. اوس دې شیرکۍ کېږي، وایي چې زه د باچا غم نه ورکوم. اوس دې شیرکۍ کېږي، وایي چې زه د باچا غم نه ورکوم. او دا لاسه ستا د پاچای هوا یې کړې ده. 200 ښکنځل او پوچ چوره دې درته وویل. باچا چندانې غوږ پرې ونه نیو، مګر په زړه کې خوشحاله سو چې ښه دی، دا ښایسته توریالی او غښتلی ځوان دی. اوس به په دغه بانه راوګرځوم. لنډه دا چې باچا خدري ته آفرین ورکوي، رخصت یې کوي، ظریف خان یې نظربنده کوي. خو ظریف ښه ځوان و، نو په دغه سبب یې خورا ښه ساتئ. نوکران یې ورسره کړه چې ته خپل عیش کوه، زما په پاچایۍ کې چې دی هر څه زړه غواړي درته اجازه ده. ته لکه زما زوی، مګر هو پر بله خوا دې نه پرېږدم چې ته ژوندی دغه دې ځای دی، ځې به نه. ظریف خان باچا ته وویل چې ستا حکم مې پر غبرګو لیمو منلی دی. 2 کسه سپایان ورسره کړه. ظریف خان چې راغی کې کتل خدري بیا ټول کارونه کړي دي. کوټ
و بار دی مخ د کور پر خوا را رهي کېږي ډېر خوشحاله دی. ظریف خان ناره پر وکړه که دورې دورې د کورې ته چسې ببۍ به مچ کې لال ورور به ګوري های های لال ورور به ګوري. یعنې زه خو بندي سوم زما د عیال سره به ښه کوي. خدري په جواب کې ناره پر وکړه که دورې دورې د کور په لوري چې کور ته ورسم ببۍ به مچ کم لال به کړم وایې د سترګو توري های های د سترګو توري. چې یعنې بېغمه اوسه ښه به یې نازوم. ظریف خان بیا د ټینګار لپاره ناره پر وکړه که پن کا پن کا که خدره پن کا دا زما خبرې په زړه قلم کا که کور ته ولاړې بی بی لال بیگ وای رسم کا های های سره سم کا. چې یعنې بی بی او لال بیگ کوچنیان دي داسې به یې ساتي. خدري فکر وکړي چې ظریف خان د مرګ له راوستلی و او اوس دی د زړه ډاډ ورکوي. دا خو ښه نه سوه یا راسه پر زړه یې مالګه ورتوی کا چې خطره خپا او دقسې ور ولویږي. نو یې ناره پر وکړه نه به یې پن کم نه به یې د زړه په سر قلم که د دې وارې کاکا ولاړې دا ستا عیال به زه در په در کم های های ښه در په در کم. خدری ظریف خان را لکه چې ګرده خدری دی چې دا پسات یې در وکړي. نو وروسته یې ناره پسې وکړه په ما دې کړي په تا دې وسي زما زړګی دې تورې اوبه کوي تورې اوبه تر سخرو وځي غوغا به وکي های های غوغا به وکي. چې ان راته معلوم سوی چې دښمنې که خدای در ایله کړم بیا به سره ګورو. خدري غوږ پر وننیو خورا خوشحاله د کاروان سره را رئیسو. ظریف خان بیرته پاچا ته راغی. باچا نوکران ور سره کړي دي پر باچا خورا ډېر ګران دی خپل سیل و تماشا کوي مګر نه پې پورې کېږي. ظریف خان نو د لته پرېږده خدرۍ پسې راواخله. خدرۍ چې را رئیسو هله هله مزل پر مزل درې چې را رئیسو هله هله مزل پر مزل د نقل کار دی دا د خپل وطن ته راورسېدی. ږغ سو چې د خدري قافله راغله. دا و د ظریف خان او مابۍ د نقل لومړی برخه چې تاسو لپاره ما ضیاءالدین همتمل وړاندې کړ. تر راتلونکي خپرونې پورې چې د دې نقل پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم په لوران او بخان څښتن تعالی مو سپارم.